ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. چا چې یو سړي ته ژوند ورکړي دا داسې دي لکه پر انسانیت ته چې ژوند ورکړي. تر ټولو دې په غور ډاکټران صاحبان واوري چې په اپریشن کې احتیاط کوئ، په نشه کې احتیاط کوئ، په نسوزو کې احتیاط کوئ، د مریض سره احتیاط کوئ، پام کوئ د مریض ژوند در سره ولاړ نه شي. په بېغوري کې ډېر کسان ولاړ زموږ ستاسې ډاکټرانو سره معافي به سره کوو. تشخیص نه دی مقصد، عمومي خبره ده. لکه موږ چې وایي زموږ ملایان صاحبان نه، دا یو مثال راځي، معلمان صاحبان، پلانکی صاحب، پلانکی صاحب. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. معاصر مفسرین جدید تفاسیر چې نن تاسې وګورئ په دې کې د ډاکټر مثال ورکوي. هغه ډاکټر چې دی راولاړ سو د احتیاط څخه کار واخیستی، د هوښیارۍ و چالاکۍ څخه کار واخیستی، خپل تدبیر یې ښه وچلوي. د یو بنده ژوند یې هغه خپل په بندګي تدبیر کې راوګرځوي. فکأنما احیا الناس جميعا. میکروب در سوا نه خلي. ستا د ډاکټرۍ په قانون کې ته باید پاسمال درېیمه ورځ وکړې، سوی دي، ټپي دي، زخمي دي، لیکن ته توجه نه ورکوې. هغه دی چې پنځمه ورځ راسي وایي مریض هغه دی میکروب واخیستی، میګوري جراثیم واخیستی، خپله شپږمه ورځ درته مړ شي. په دې ګناه کې ما او تا شریکان یو ډاکټر صاحب. وظیفه ده که یې نو نن دا زموږ شاګردان دومره خوشحاله دي وایي طب ته کامیابه سلم. زه چې دا د دوی پوسټونه وګورم، زه چې دا د دوی خدمت ته په اصطلاح تعجب ودرېږي چې د الله ولي ته څونه غټې ذمهدارۍ ته تا ځان وسپارئ، تا څونه غټ مشکل پر غاړه واخیستې، ته څنګه خوشحاله یې طب ته. دلته د انسانانو د ژوند سره لوبې دي، دلته د انسانانو د ژوند سره ته لاس و ګرېوان یې. تا ته ټپیان پراته دي، تا ته زخمیان پراته دي، تا ته سوي پراته دي، تا ته زما محرم زنانه پراته دي. دا پخوا سپین ږیرو به څونه ښه خبره کول چې ډاکټر د ټولنې مور پلار دی. خو دغه یې وجه ده چې زه خپل نر ښځه زخمي ټپي مریض بیمار ګډ درولم. نن په دې ټولنه کې هېڅ نر داغ نه خبرې چې د خپلې ښځې مخ یو چا ته لڅ کړي. لیکن ډاکټر صاحب ته باید څونه احتیاط وکړي. موږ خپل ښځې تا ته درولو، خپل خویندې تا ته درولو. حدیث شریف کې راځي من قتل دون اهلي فهو شهید. که ته ماښام په کور کې پروت وې او تا ته غل در واوښتي او تا دا غل هلته ټک ټک پر دا سر وویشتې، ته غازي یې. جنایي چاره کوم فیصلې کوي، څارنوالي چاره کوم فیصلې کوي. قرآن وایي د دې تجاوز کړی. جنایي او څارنوالي پر خپل ځای باندې ده. او کیوار یې در باندې وکړي، ته خپل په کور کې وې، د غوښته چې ستا موټرسایکل بوځي، د غوښته چې ستا موټر بوځي، او وار یې ظالم در باندې وکړي، په هغه کور کې وویشتلې. من قتل دون ماله. که څوک پر مال باندې ولاړی هغه شهید دی، که څوک بل پر پیسو باندې ولاړی هغه شهید دی. نو ډاکټر صاحب تا ته هغه څوک خلک درولي چې پر هغه باندې انسان ولاړ شي شهید دی. نو څونه احتیاط وکړئ. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. موږ په زړه کې قدر تر لرو. امام شافعي صاحب فرمایي که چا انجینري وکړه هغه ته زه علم نه وایم، که چا طیاره زده کړه پیلوټ څه هغه زه علم نه بولم. کسب یې زده کړي، حرفت یې زده کړه. علوم په دنیا کې صرف دوه دانې دي، علم ادیان دی چې قرآن او حدیث دی، دې ته مول علم ویلی سو. بل علم ابدان دی، علم ابدان بدن سینه درد کوي، پښتورګي درد کوي، تبه د سر درد کوي، دغه ته مول علم وایي. علم طب په دنیا کې د علم په نامه یادېږي. دا علم دی، دې ته به کسب نه وایه چې زه طب پوهنځي ته کامیاب شولم ولا دا دې 200 پیس راته چلاند سو. دا شاته غټ کش لري. زما وظیفم چې نن درته ناست یم اهل نه یم، په تکلیف کې رستا وظیفم په تکلیف کې ده. زه اهل نه یم، منم یې. حکیم علومت مولانا شریف علي تانوي صاحب فرمایله زه حیران یم چې خلک په منبر خوشحالیږي. زما دې د الله په ذات قسم یا دا د حکیم علومت صاحب قسم دی، والله وایي حقیقت درته وایم چې کله زه منبر ته راسم، پر منبر کښېنم او د خپلو مریدانو ته بیان شروع کړم، ما ته دونه زور راکوي لکه زه چې پر جلرګانو ځوځانو کښېنم. دا پوس نه دی په حقیقت کې.